بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ نن ټاپک دی ګالجی باډي. ګالجی باډي به موږ ډسکس کوو چې موږ د فرست چپټر شروع کړو سیل سټرکچر اینڈ فنکشن په هغې کې نن زموږ سره ټاپک دی ګالجی باډي. نو ګالجی باډي به موږ سټرکچر ګورو، فنکشن به ګورو، کیمیکل کمپوزیشن نو ډسکس کوو. نو ګالجی باډي د ټول نه اول کو ګالجی باډي چې دی ته موږ ګالجی کمپلیکس ورته وایو، ګالجی باډي ورته وایو، ګالجی اپریټرز ورته وایو او بل نوم ورته وایو ډیسټوسوم ورته موږ ویلی شو. دا سیل ارګنیل، سیل ارګنیل مطلب چې دا موږ ته په سیل کې په نظر راځي. دا ډبل ممبرین سټرکچر دی. ډبل ممبرین سټرکچر دی مطلب چې دا لکه دا سیل په هغه ارګنیلز کې موږ ته په نظر راځي کوم چې ډبل ممبرین سټرکچر ارګنیل دی. یو سنگل سټرکچر ممبرین دی، یو ډبل ممبرین سټرکچر دی. دا سیل په هغه ارګنیلز کې راځي کوم چې ډبل ممبرین سټرکچر دی، یعنی یو دی اوټر ممبرین دی او بل دی انر ممبرین چاپیره دی. دا پریزنټ په کوم سیل کې؟ دا پریزنټ په یوکاریوټ سیل کې. یوکاریوټ سیل کې دا موږ ته په نظر راځي. یوکاریوټ سیل مطلب چې کوم د انیمل او پلانټ سیل دی دا موږ ته په هغې کې په نظر راځي. دا پلیټن سیکس دی. پلیټن سیکس دی هغه چې راغونډ شوي دي او د یو بل سره اټیچ شوي دي او هغې سره کړي هغې ګالجی باډي رخ کړي. اوس رب انډوپلازمیک ریټیکولم چې دی هغه فروټین نه ښکي او هغه فروټین چې دی هغه ګالجی باډي ته اټیچ شي. چې کله ګالجی باډي د ځان سره اټیچ کړي نو هغه فیوز کوي. د فیوز کولو نه بعد چې دی هغه د ټرانسپورټ کوي د پلازمیک په سیل کې چې کوم ځای کې هغه فروټین په کار راځي یا نور څه د نور میټیریل د ځان سره فیوز کوي. دا فروټین اگزامپل طور پر دا فروټین چې په سیل کې په کوم ځای کې په کار راتلو دا فروټین به ګالجی باډي هغه ځای ته رسوي. یا د سیل نه که اوټ په کار نو د پلازما ممبرین په تھرو باندې دا د سیل نه چې دی دا بهر ټرانسپورټ کوي. بس ګالجی باډي کیمیکل کمپوزیشن څه دی؟ نو کیمیکل کمپوزیشن چې دی د پروټین نه جوړ دی، د لیپټ نه جوړ دی او د انزایم نه جوړ دی. یعنی په دې کې موږ ته په نظر پروټین راځي، لیپټ راځي او انزایم دی انزایم نه جوړ دی. او لږ شانتي کنسنټریشن اف ډي ان اے او آر ان اے پکې دی. یعنی آر ان اے او ډي ان اے لږ شانتي کنسنټریشن د ډي ان اے دی پلس د آر ان اے دی. دا ډیسکور کړی چې دا ډیسکور کړی دا کمیلو ګالجی ډیسکور کړی په 1898 کې. په 1898 کې چې 1898 کې چې دا کمیلو ګالجی چې دا ډیسکور کړی دی. که موږ د دې ګالجی باډي سټرکچر په لحاظ سره خبرو کوو، په سټرکچر کې موږ ته دوه شیزونه په نظر راځي. یو ته موږ وایو سیسټرنای، بل ته موږ وایو ویزیکلز. سیسټرنای چې دی او سیسټرنای څه کار دی، ویزیکل څه کار دی. نو سیسټرنای کې دا خصوصیت دی چې د سیسټرنای چې دا کنکیو او سیسټرنای چې دا یو سیټ چې کنکیو او بل سیټ چې دا کنویکس وي. دا سیسټرنای چې د ځان سره چې د میټیریل چې دی هغه فیوز کی. دا میټیریل چې کله د ځان سره فیوز کی د فیوز کول نه بعد چې د ویزیکل لکه او هغه فزیکل چې دا ګل چې دی فزیکل طرف کې د کله ځان سره شیزونه اډ کی. یعنی دا پروټین دی، دا پروټین دا سره راغلی، دا انډوپلازمیک ریټیکولم راغلی چې انډوپلازمیک ریټیکولم نه پروټین د ځان سره فیوز کی. چې کله فیوز کی د دې فزیکل لکه دسی دا فزیکل کې راځي چې کله د دې دا فزیکل نه کې دا فزیکل چې د دې دا فزیکل د ځان سره فور کې او چې کله فور کې د پلازما ممبرین په تھرو باندې ده که بهر پسې کې فکر راځي دی به بهر بوزي. که په نور بل ارګانیل کې دا پروټین پکانو دی به هغه ارګانیل څه بوزي. وس فزیکل نو کله چې دا سیستم نه ځان سره د میټیریل فیوز کې د فیوز کول نه بچي د پول کې د پول مطلب تاوی کې د تاوان نه پس د دې دا فزیکل لګي دی دا فزیکل لګي. چې کله دا فزیکل لکه دغه فزیکل ما وی چې کله په سیل کې په کار راتلو، په سیل کې کم ارګانیل چې دی دا هغې په کار راتلو دا به هغه ارګانیل څه بوزي. که نه که د سیل نه بهر په کار دا به چېرته بوزي، دا به بهر سیل ته د بهر د پلازما ممبرین په تھرو به د سیل نه اوټ کوي. چې کوم ځای کې په کار راځي هغه ځای ته به بوزي. اوس د ګالجی باډي فنکشن. نو ګالجی باډي فنکشن که موږ وګورو موږ سټرکچر بیا خبره وکړو نو په دې کې یو موږ ته سیسټرنای راتلو بل فزیکل راتلو. اوس راځو فنکشن لا. نو ګالجی باډي چې اولنی فنکشن دی چې ګالجی باډي چې د دې دا کار چې ډېر شی مالیکول چې د یو ارګانیل بل ارګانیل ته بوزي. یعنی دا رب انډوپلازمیک ریټیکولم چې دا ارګانیل دی کنه نو د دې نه چې د پروټین نه او کم ځای کې چې بل ځای کې چې کم ځای چې په کار راتلو دی به هغه پروټین دا پروټین به هغه ځای ته بوزي یا د پلازما ممبرین په تھرو چې د سیل نه اوټ کوي. نو ګالجی باډي اولنی فنکشن دا دی، اولنی فنکشن دا چې د ګالجی باډي چې ډېر شی مالیکول چې د ټریول کوي د ګالجی باډي په تھرو باندې د یو ارګانیل له بل ارګانیل ته یا د ارګانیل د پلازما ممبرین په تھرو باندې اوټ بوزي. دې چې د سیل سیکریشن هم کوي.
د سیل سیکریشن کوي او د موډیفای کې کوم پروتین او لیپټ چې په پلازما ممبرین کې مونږ ویل په پلازما ممبرین کې مونږ ویلو پروتین او لیپټ هغه چې کنورټ شي هغه چې کنورټ شي کاربوهایډریټس ته نو دا څه جوړي ګلایکو پروتین جوړي او ګلایکو لیپټ جوړي دا چې دا پروتین او لیپټ د چې د موډیفایډز کوي په پلان کې چې مونږ وی چې یوکاریوټس نه یوکاریوټس کې مونږ پلانټ راځي پلانټس او animals راځي نو په پلانټ کې څه کوي په پلانټ کې ګلجی باډي چې د انوالو په سنتیسس اف سیلوال کې سیلوال چې کله راځي سیلوال چې کله سنتیسس کوي د سیلوال نو څه کوي کوم چې د پلانټ سره د هغه چې اوټ کم باډي او سیلوال ورته منګوي نو سیلوال چې کله راځي د سنتیسایز کوي سو د ګلجی باډي سنتیسایز کوي د انوالي په پرامري لایسوسوم کې موږ په لایسوسوم کې ویلو موږ په لایسوسوم کې ویلو چې رب انډوپلازمیک ریټیکولم چې رب انډوپلازمیک ریټیکولم چې هغه یو ویزیکل لکه او هغه ویزیکل چې سیستمنال ځان سره فیوز کوي د فیوز کول نه بعد چې هغه د فوډ کې د فوډ کول نه بعد چې د ویزیکل چې د ویزیکل د دین جدا شي دا ویزیکل چې کله جدا شي د ته موږ وایو دا پرامري لایسوسوم د دې ویزیکل نه د پرامري لایسوسوم راکې پرامري لایسوسوم د ذکر راکې د پرامري لایسوسوم ته موږ چې په دې کې دا کوم انزایم د پاونیز لکشي په انزایم پاونیز لکشي د ته موږ وایو پرامري لایسوسوم دا موږ لایسوسوم ته فکر چې دا څنګه د ځان سره اٹیچ کوي او څنګه او انډوپلازمیک ریټیکولم څنګه چې هغه رب انډوپلازمیک سیستم او سموث انډوپلازمیک ریټیکولم سیستم هغه موږ ډیسکس کړی نو دا انوال دا ګلجی باډي چې دا انوال په پرامري لایسوسوم کې د پرامري لایسوسوم راغلی دا قشن د رب انډوپلازمیک ویزیکل لکه او د ځان سره اډ کړي اډ کول نه بچي د فوډ کې او د هغه ویزیکل نه د پرامري لایسوسوم راکې او هغه پرامري لایسوسوم څنګه سکندري لایسوسوم تر دقیقه چینج کیږي هغه موږ ډیسکس کوو په میملز کې چې په میملز کې د سیکریټي ډایجسټیو انزایم دی په میمل کې سیکریټي او هغه ډایجسټیو انزایم چې هغه هیلث کې پسې په ډایجیشن کې او په میمل کې کوم څه پنکریاس چې کوم دی پنکریاس چې کوم دی هغه سیکریټي ډایجسټیو انزایم چې دی هغه سره ډایجسټیو انزایم چې سیکریټ کوي او هغه سره هیلپ کوي په ډایجیشن کې او د سیکریټي ویزیکل لکه ویزیکل څنګه سیکریټي دی ته چې دا پروتین ته اٹیچ وي دا پروتین چې کله د اټین د ځان سره څنګه د ځان سره فیوز کی چې کله فیوز کی د ویزیکل لکه یو پرده غونډه چې ممبرین غونډه چې کې سیفټي ولګي او د سیفټي ته موږ سوې د موږ وایو ویزیکل دا ویزیکل چې کله د چې کله د ځان سره اډ کینو پوډ کی تابع او د تاویدون نه پس د دې چې دا ویزیکل لکه دا ویزیکل چې دا ویزیکل د چې کله ځان سره تاو کې د بیا سیل ممبرین په ترو باندې چې د اوټ کې د سیل اوټ یا ترانسپورت یا په کوم ارګانیل چې دا پروتین په کار راځي دا پروتین هغه ارګانیل ته د سلیږي هغه ارګانیل څه دی ولېږي نو دا زموږ سره د ګلجی باډي structure or function or composition or